أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. مخي الله پاک فرمائل إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. یقینا ورځ د فیصله د ټولو مقرر، یعنی قیامت دا یقیني راتلو والده پدې کې هیڅ شک نشته. وس اصولی طور باندې با دو ډلې دا جوړ شي د قیامت په ورځ باندې. یو کافر مشرک دا به یو ډله شي، دویم مومن موحد چې د یو الله پاک منونکی. بیا به په هر یو کې جدا جدا ډلې، یعنی درجات به د هر چا بیا مختلف. د مومنانو به مختلف درجات، نو الله پاک د دو د خوراک بیان کوي. چې ګناهګار خلق د دو خوراک با د زقوم خوراک. ان شجرة الزقوم یقینا ونه د زقوم طعام الاثیم خوراک به د ګناهګار، او دا به انتهایی تریخ شیزی. په احادیثو کې دي چې که یو قطره دا د دنیا سمندرونو ته ردی نه راغله، نو دا ټول سمندرونه دا به ترخه شي، او دومره بدبوداره ده چې د دې یو قطره چې دنیا ته راغله، نو د مشرق نه در مغرب پورې یو کس پر دی د بدبو د وجه نه ژوندی پاتې شي. خو سره د دې نه د ډېرې لږې د سختۍ د وجه نه الله پاک وایي چې دا ګناهګار خلک به د دې خوراک ته هم تیار شي. او دا دومره سخت خوراک دی چې کالمهل یغلی فی البطون، پشان د ویلې کړه شوي تانبې یغلی خوټ کېږي، با جوش به وهي فی البطون په خېټو چې وخوړی شي، نو دا به په خېټه کې داسې خوټ کېږي، جوش به وهي. کغلی الحمیم پشان د ایشېدلو اوبو، پشان د خوټ کېدو د ایشېدلو اوبو، لکه څنګه چې ایشېدلې اوبه دا څنګه خوټ کېږي، دا به هم په دې خېټه کې داسې جوش وهي، خوټ کېږي. خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم. فرشتو ته به الله پاک حکم وکړي چې ونیسئ دو، فاعتلوه او راکاږئ دو لره، الى سواء الجحیم من د جهنم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم. بیا به واچئ لپاسه په سرونو د دو باندې من عذاب الحمیم د عذاب د ایشېدلو اوبو نه.
نو دا اوبه دا به دومره ګرمي چې دا په سر باندې واچولی شي نو ردي د انسان دا سرمن دا به پښتو باندې لاندې وځي د انسان دا به دومره ګرمي نو الله پاک په د انسان دا سرمن دوباره بیا به دغه سرمن الله پاک جوړه کی دغه نو بلکې ردی په بدله کې بل سرمن به الله پاک جوړه کی دلیل سوره نساء كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب الله پاک فرمای كلما نضجت جلودهم هر کله چې وسوسې سرمنې ده بدلناهم جلودا نو په بدله کې به ورکو مونږ دوتا سرمنې نورې سرمنې به په بدله کې مونږ ورکو غیرها علاوه د دې سرمنې لیذوقوا العذاب د دې دپاره چې دو وسکي عذاب یعنی د عذاب د سخوالي دپاره او د سخوالي د وجنه دغه سرمن دا به بله په دې بدن باندې جوړ شي چې دا اولنۍ سرمن دا عادت نشي د تکلیف او د عذاب سره نو الله پاک فرمایي ثم صبوا فوق رأسه بیا با واړی لپاسه په سرونو د دو باندې من عذاب الحمیم د عذاب د ایشېدلو اوبونه چې دا سرمن به د انسان نه دا بتې وځي لاندې او الله پاک فرمایي وهم یصطرخون فیها دو به چغې وهي په دې جهنم ډېر فریاد به کوي لیکن الله پاک فرمای یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نار اے انسانانو بچ کئ خپل ځانونه واهلیکم او خپل اهل عیال نارن د ورنا داسې ور وقودها الناس والحجاره چې د هغې خشاک انسانان او ګټي علیها ملائکة په دغې اور باندې مقرر دي فرشتې غلاظ داسې فرشتې چې هغه سخت طبیعت والی شداد او داسې فرشتې دي چې هغه طاقتورې فرشتې دي قوت والی کله داسې چې یو کس هغه سخت طبیعت وي لیکن بیا زور نه راځي نو دا فرشتې د طبیعت نه به هم سختي او طاقتورې به هم وي هیڅوک به داسې نه چې ردې د طاقت نه هغه بهر شي لا يعصون الله دا فرشتې نافرمانی نه کوي د الله پاک ما امرهم هغه چې حکم شوی دی الله چې کوم حکم کړی دی د هغې نافرمانی نه کوي ويفعلون ما يؤمرون او دو کوي هغه څه چې دوی ته حکم کړی شي نو که بیا دا انسانان ډېرې چغې او فریادونه کوي لیکن دا فرشتې دا به یې پرېږدي او چې دا سرمن داتې لاندې وځي نو بیا به الله پاک بله سرمن جوړه کي او دا فرشتې به دته ووایي ذوقو وسحقه دا سزا بیا دا سزا وسحقه سرمن دې جوړه شوه نو بیا به پې دا اوبه واړي او بیا به دته ووایي انک انت العزیز الکریم یقینا ته زورور او عزتمن په دنیا کې تا ځان ډېر زورور حساب بس ناس به وي په یو ځای کې نوکرانو ته فقیرانو ته دغه شانتې ستا چې کم ما تحت خلق وو هغو ته به د حکم وکړو چې دا کار وکړي او پوهېدې به په دې باندې چې دا ظلم دی دا زیاتی دی دا د خدای نافرماني خو ځان درته ډېر زورور ښکاري الکریم او ځان درته ډېر عزتمن ښکارېدم چې زه خو یو ځاک سړی یم زما نه به څوک تپوس وکړي او ډېر خلک داسې پلان کې هغه څه شی دی د ده تپوس په زمانه بیا څوک وکړي
چې راوینې سم او په دغه ځای کې په ځمکه کې کېدم نو څوک بیا شته چې زمانه یې تپوس وکړي. نو الله پاک وایي چې فرشتي به درته وایي چې وسکه د سزا د عذاب انک انت العزیز الکریم، یقینا تا زورور او عزتمند، ځان درته ډېر عزتمند ښکاري، کارونه به دې د بېعزتۍ کول، د خدای د نافرمانۍ دې کول، خو بس خلک د تخکته بره کېدو که تا به ډېره ناجایزه ووې او ناجایزه به دې وکړه خو خلکو به دله اواز درکوو چې صیب ګوره ډېره صحیح خبره کوي. بالکل د خبره صحیح ده که نه ومنه دا خبره. او داسې به ابو جهل هم وي، یعنی دا طرز و طریقه دا را روانه ده د دغې مشرکینو او د دغې نافرمانه د الله پاک نه د باغیانو. ابو جهل به داسې ناسو خلک په دې چاپېره او هغه به ووي چې په بدحا کې زمانه عزتمن بل څوک، او بیا به وي چې دا یو موټی مسلمانان دا ماته څه دي د دو به زمانه څوک تپوس وکړي، زمانه به دو څوک خلاص کړي. نو هم دا طرز و طریقه دا را روانه ده د الله پاک نه د باغیانو خلک. نو اوس چې هم څوک دا طرز و طریقه کوي د الله پاک احکامات پامال کوي، د خدای د احکاماتو او د حدودو خیال نه ساتي او دا خپل عزت او زورورتیا ګڼي، نو الله پاک وایي دی د قیامت عذاب او سزا ته تیار شي. او دته به دا وویلی شي ان هذا ما کنتم به تمترون، دا هغه څیز دی چې تاسو په دې کې شک کوئ. تاسو وی چې قیامت کم ځای کې دی او آخرت چا لیدلی دی او جهنم چا لیدلی دی، جنت چا لیدلی دی. څوک د آخرت نه واپس راغلو چې دا خبرې وکړي او د قبر عذاب کم دی، مونږ په پلانکي ځای کې قبرونه کولاو کړو، اډوکي تش پراته و. دا اوسنۍ خبرې نه دي، دا به مشرکین مکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وي من یحیی العظام وهی رمیم، دا بوسیدا دا ختم شوی ریجیدلی اډوکی دا خاوی شوی اډوکی دا به څوک را ژوندي کړي؟ داسې څوک دی چې دا بیا دوباره را ژوندي. هیهات هیهات لما توعدون، دا ډېره لرې خبره ده د کومو خبرو چې ستاسو سره وعده کېدی شي، یعنی د جنت جهنم او د عذابونو او د دوباره ژوند دا رسره کېدی نشي. نو الله پاک وایي دوی ته به وویلی شي ان هذا ما کنتم به تمترون، دا هغه څیز دی چې تاسو په دې کې شک کوئ. نن چې کله مسلمان هغه نافرماني کوي او ظلم زیاتی کوي د بل حق علي، نو دی هم په دغه ټیم کې د دې خبرو نه په شک که دی په خوله باندې دا نه وایي چې قیامت نشته او د دې خبرو تپوس نشته، خو عملی طور باندې د د عمل د دې خبرې گواهی کوي چې د قیامت نه منکر دی، د محشر او د الله پاک سره د مخامخ کېدو نه منکر دی، ځکه دا کار نه. نو الله پاک فرمایي چې دا ګناهګارانو خلقو، د مجرمانو خلقو، د نافرمانه خلقو د هغو سزا او د هغو خوراک په قیامت کې داسې په سخته طریقه باندې او داسې شیزونه به د هغو خوراک چې هغه د مرۍ نه دننه تیر کی. نو الله پاک فرمایي کمن هو خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءه، دا کلمې بوله ټولې کټ کټ او دا به د انسان نه خارج او دا ته به وویلی شي چې دا تا پسه کې شک کوو، دا اوس هغه شیز دی، هغه سزاګانې او هغه عذابونه دي. الله دې ته زموږ حفاظت وفرمایي. وس الله پاک د متقیانو بیان کوي ان المتقین فی مقام امین، چې یقینا متقیان با په ځای د امن کې ډیر په امن سره به وي، د هر قسمه مصیبت او د هر قسمه پریشانی نه به په امن کې. فی جنات فباغونو کې به وي، وعیون او پچینو کې به وي، یلبسون من سندس دو به اغوندي نری ریخم و استبرق او
پینډ ریخم یعنی څوک چې نری خوخی هغه به نری اغوندي څوک چې پینډ خوخی هغه به پینډ متقابلین یو بل ته به مخامخ کذالک دغه شان بوي دا څنګه بیان چې وشو هم دغه حالات د مؤمنانو به هم داسې د خوشالو او د امن د آرام حالت وي او د ګناهګارانو به داسې د سختو د تکلیفونو حالت والله پاک فرمایي چې د مؤمنانو کم حالت ده کذالک دغه شان بوي وزوجناهم او په نکاح سره به ورکومږه دوته بحور عین حور خیسته سترګوال کله غټ سترګې هم داسې چې باټه راوتی خلک تیری غټ سترګې نو خیسته سترګو او نو دلته کې مراد هغه سترګې چې هغه خیسته د انسان د پاره زړه هغه دلکشکۍ او ځان ته مایله یدعون فیها او دا جنتیان دوبه طلب کوي په دې باغونو کې او په دې چینو کې بكل فاکهه آمنین هر قسم میوه آمنین په امن سره نبد دغه باغونو او د میوه د زایل کېدو د ختمېدو سیری او نبا د کمیدو سیری او نبا پدی باندې د طوفان وغیرہ دراتلو یری او نبا د مرګ سیری کله د انسان سره ډیره دنیا خود دغه یرا په د باندې هر ټیم سوري چې یرا مرګ شته نو په قیامت کې الله پاک فرمایي چې دغه جنت ته انسان لاړ شي نو بیا به په د باندې دغه یره هم نه د دې د ختمېدو سیره به هم نه لا مقطوعه ولا ممنوعه نه به دې منع کیږي نه به داسه ختميږي او نه به په دې بس تکلیف او مشقت څوک برداشت کوي کې په حدیث شریف کې دي چې کله انسان دا وغواړي نو دا ونه به خپل باندې راخته شي او چې کما دانه د خوخه هغه به وشو کوي په دغه ځبانی به فورا بلدان شي او دا به یوازې میوه نه بلکې د دین علاوه الله پاک فرمایي ولحم طير مما یشتهون او د مارغانو غوخي به هغه چې دی غواړي هر شی به د طبيعه الته ملاوي الله پاک دې زمونږه نصیب کې او موږ دې وته الله پاک بوزي لا يذوقون فيها الموت نبسكدو پدی کی مرگ الا الموتة الاولى مگر مرگ اولنی یعنی دا اولنی مرگ نرستو بل مرگ بیا نسکی هم دغه د دنیا مرگ ووقاهم عذاب الجحیم او بچ بساتیدو الله پاک دا عذاب د جهنم فضلا من ربک دا فضل دے د طرفه دربستانه یعنی په دنیا کې د نیکو اعمالو طرف ته راوستل او دا ایمان نصیب کېدل صحیح عقیده دا نصیب کېدل او نیک کارونه کول دا د الله پاک لوی مهرباني او الله پاک فرمایي ذلك هو الفوز العظیم دا کامیابی لوی سورہ آل عمران فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز سوک چی دا غور نه بچ شو د جهنم نه بچ کړی شو او د جنت ته داخل کړی شو نو الله پاک وای فقد فاز بس یقینا دې کامیاب او من د دنیا شزونه مونږ وایو چې دای بس دا کامیاب اگر که هر قسمه نافرمانی کو او په جایز په ناجایز باندې یو شی میلاو شي د دې پروا نشته خو دنیا میلاوي دل پکار نو الله پاک فرمایل ووقاهم عذاب الجحیم او بچ بساتیدو الله پاک د عذاب د جهنم نه فضلا من ربک
دا مهربانی ده د طرفه د ربستانه ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی لویه ده چې څوک د جهنم نه بچ شو جنت ته داخل شو وصلی الله پاک فرمایي چې کله انسان دا غواړي چې زه د جهنم نه بچ شم او دا غواړي چې زه جنت ته داخل کړی شم نو الله پاک فرمایي چې دې قرآن مجید ازدکی د قرآن مجید په احکاماتو کې د غور او فکر وکي په دې ځان پوهه او د قرآن مجید مطابق عقیده دې د خپل برابر کی او د قرآن مجید د احکاماتو موافق دې د خپل اعمال دا جوړ کی فإنما يسرناه بلسانك يقينا آسان کړه د مونږ دا قرآن مجید بلسانک په جب استا سره لعلکم د دې د پاره چې دوی یتذکرون نصیحت حاصل فرتقب پست انتظار کوا انهم مرتقبون یقینا دو انتظار کوونکی دو انتظار کوي د دې خبره چې الله پاک د تاسو ناکام او تاسو ناکامی دادو غواړي داغه په انتظار نو الله پاک فرمایي انهم مرتقبون دو انتظار کوون کی دی ردی خبره فرتقب تهم انتظار کوا د دو حشر او انجام بوینه چې د دو حشر هغه سکی ان شجره الزقوم یقینا وند زقوم طعام الاثیم خوراک د ګناګارو ده کلمهلی پشان د ویل کړي شوی تانبه یغلی خټکیږي با فل بطون پخېټو کې کغلی الحمیم پشان د خټکیدو د اشیدلو ابو خذوه ونسیده یعنی فرشتو تبا اللہ پاک فرما فاعتلوه پسراکا گئیده الى سواء الجحیم منز جہنم تا ثم صبو بیاواچوئی فوق رأسه لپاس پسر د باندې من عذاب الحمیم د عذاب د اشیدلو ابونا ذوق وسکا انك انت العزيز الكريم یقینا توی سورور او عزتمن یعنی ځان دې ډېر عزتمن کړ ان هذا یقینا دا ما هغه سیز ده کنتم به تمترون چې تاسو پدې کې شک کوو ان المتقین یقینا المتقیان با فی مقام امین پزید امن کیوی فی جنات فباغنو کی بوی وعیون او پچنو کی بوی یلبسون دوب اغندی من سندس د نرور خمنا و استبرق او د پندر خمنا متقابلین یو بل تب مخامخوی کذالک دغشان بوی وزوجناهم
او په نکاح سره به ورکو مونږ دوتا بحور عین حور خیسته سترګو والا یدعونا دو برابلی فیها پدی باغونو کی بکل فاکهت ہر قسم میوے آمینین پدا سے حال کی چی پا امن کی بوی لا یذوقونا دو بنسکی فیها پدی کی الموت مرگ الا الموتۃ الاولی مگر مرگ اولنے خو اولنے مرگ دو سکل دے داغی نرستو بل مرگ بیانشت ووقاهم او بچ بساتی دو اللہ پاک عذاب الجحیم دا عذاب دا جہنمنا فضلا دا مهربانی دا من ربک استاد رب دا طرفنا ذلك هو الفوز العظيم دا دا کامیابی لویا فإنما يسرناه پس یقینا آسان کړی دی مونږ دا قرآن مجید بلسانک فجبستا سرا لعلهم يتذكرون د دې د پاره چې دو نصیحت قبول کی فارتقب پس تا انتظار کوا انهم مرتقبون یقینا دو انتظار کون کی دی